السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دومره ضرور شی درښیم چې مثال هغه هر پاکستانی ورور، هر افغانی، هر انډین ورور ټولو ته دومره ضرورت لري چې یو مخ زیات ضرورت لري. هغه خلک کوم چې له انډیا نه پاکستان ته راځي، له افغانستان نه پاکستان ته راځي. له پاکستان کې هغه خلک اوسېږي لکه ډېر خلک مثال هغه دي چې هغو چې موبایل سته خو د هغو موبایل چې کوم دي هغه رجسټر نه وي او دوی موبایل چې کوم دي بند سي. نو بل ورځ تللی وم، ما یو موبایل کتل، موبایل مې اخیستو، نو دوی راته وویل چې دا موبایل چې کوم دا د پی ټي اې نه رجسټر نه ده. پی ټي اې مطلب پاکستان ټیلیکمیونیکیشن اتھارټي. د دې چې دا موبایل چې کوم دا رجسټر نه ده، نو له هغه چې کوم موبایل رجسټر نه وي د هغه موبایل چلاو چې فایده نه رسوي، په هغه موبایل کې سیم کار نه کوي او موبایل یو وخت بند سي. آیمي نمبر چې کوم دی هغه آیمي نمبر ختم سي او موبایل چې کوم دا هغه بند سي. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم چې تاسو څرنګه یو موبایل چې کوم د هغه وګورئ چې آیا دا موبایل رجسټر ده او که نه ده. دا موبایل خو په راتلونکي وخت کې بندیږي نه. نو نن په دغه ویډیو کې دغه درښیم چې څرنګه موږ خپل موبایل وګورو او د بل چا موبایل وګورو او هغه موبایل کوم چې موږ کله اخو هغه موبایل موږ څرنګه وګورو چې آیا دا موبایل چې کوم ده دا د پی ټي اې نه رجسټر ده او که نه ده. نو دا ویډیو کې ضرور وګورئ، ولې په دغه کې تاسو موبایل چې کوم ده رجسټریشن به در وښیمه چې رجسټر ده له پی ټي اې نه او که نه د رجسټر ویریفیکیشن یې سوی که نه ده سوی. کومو موبایلو چې ویریفیکیشن نه یې سوی، رجسټریشن یې نه یې سوی، هغه موبایل یې بندیږي او دی وړم کېږي چې مثال اول کوم رجسټریشن ده هغه پرېږده او نور کوم رجسټریشن چې کوي، یعنې د یو موبایل رجسټریشن پرېږده، دوم موبایل رجسټریشن باندې ټیکس لګیږي او هغه ټیکس به موږ ادا کوو. په پاکستان کې د پاکستان خبره کوم. نو نن په دغه ویډیو کې درښیم تاسو څرنګه خپل موبایل ده هغه رجسټر کوي په پی ټي کې او تاسو موبایل بندېدا چې بچ کوي. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، دلته د خپل موبایل د ویریفیکیشن دوه میتډ دي، سره دوه لارې دي. یوه لاره دغه ده چې مثال موږ دلته ویب سایټ ته ولاړ شو، د پی ټي اې ویب سایټ ته ورې وګورو چې آیا د موږ موبایل چې کوم ده هغه رجسټر ده او که نه ده. او بله ته موږ په میسج هم کولی سو. اول به تاسو ته ضرورت پکار سي د آیمي نمبرو. د آیمي نمبر آی ایم ای آی نمبر چې دی هغه د رقم تاسو معلومولی سئ د دغه کوډ په ذریعه باندې. صحیح ده، دا کوډ چې وګورئ دلته تاسو دوه آی ایم ای آی نمبر راځي او که دلته تاسو نسئ معلومولی دلته به تاسو ولاړ سئ خپل د موبایل سیټینګ ته او د هغه بعد ولاړ سئ اباوټ فون ته، د هغه بعد دلته کته لیکلي دي سټیټس ته به لاړ سئ. دلته تاسو ته دوه د آیمي نمبر لیکلي دي، هغه آیمي نمبر به تاسو وګورئ او په یوه کتابچه کې به یې ولیکئ، په یوه قلم باندې به یې ولیکئ. د هغه بعد دلته تاسو په کار کیږي. که ګورئ چې خپل موبایل مې رجسټر ده که نه ده، خپل میسج ته به ولاړ سئ او د میسج بعد به تاسو ولاړ سئ نیو میسج ته. نیو میسج بعد به دلته تاسو ولیکئ 8484. صحیح ده، او دلته به تاسو خپل آیمي نمبر چې کوم دی هغه به ورته ولیکئ چې تاسو هر څه آیمي نمبر یې اتبې ورته سینډ کړئ، نو دوی به تا ته ریپلای راوکړي چې ستا د موبایل سټیټس څه شی دی، تا موبایل ویریفای ده که نه ده. دا طریقه ده لږ مشکله. دلته موږ ځو خپل کروم براوزر ته او په انټرنیټ باندې خپل موبایل معلوموو چې آیا د موږ د موبایل چې کوم ده هغه ویریفای ده که نه ده. دلته اوس ما مخکې خپل موبایل آیمي نمبر راچولی، تاسو به دلته وینئ. نو ما هغه آیمي نمبر چې کوم ما د موبایل آیمي نمبر چې دی هغه ما وکتل، نو هغه دغه آیمي نمبر تاسو وینئ. هغه د یور موبایل ډیوایس آیمي نمبر از کمپلاینټ پی ټي اې اپرووډ اینڈ رجسټرډ. ما موبایل چې کوم ده هغه رجسټر ده او مثال څه مثلا نسته پکې. نو موږ یې څرنګه وګورو خپل موبایل، تاسو به ولاړ سئ دغه هغه وینئ چې بولي لینک وینئ dirbs.pta.government.pk. DI مطلب ډیوایس آئیډنټیفیکیشن رجسټریشن بلاکینګ سیسټم .pta.government.pk. صحیح ده، دغه څو دا لینک به تاسو خلاص کړئ او دلته تاسو ته راځي ټول معلومات. انسټرکشن فور SMS بیسډ ویریفیکیشن. دلته ما تاسو ته مخکې درښو چې میسج ته به ولاړ سئ، کریټ نو میسج باندې به کلیک کړئ، ټایپ آیمي نمبر به ولیکئ او دغه میسج ته بیا ولیږئ او تاسو میسج هغه چې کوم ده موبایل هغه به تاسو ته ولیکئ چې رجسټر ده او که نه ده رجسټر. صحیح ده، د هغه به دلته تاسو رجسټر کولی هم سئ، یعنې رجسټر کېده مطلب دغه ده چې تاسو دلته معلومیږي چې رجسټر به سي که به نه سي. مثال تاسو معلومات به درکړي چې ستاسو موبایل رجسټر ده
که نه ده. دغه معلومات ډیر ضروري معلومات و ستاسو پښتنو لپاره، ولې کېدای سي د ډیرو خلکو موبایل کوم دی هغه نوي رجسټر دی رجسټر کړی نه وي. نو که مې نوي رجسټر کړی موبایل مې دلته رجسټر کړئ. اول موبایل فری رجسټر کیږي. که غواړئ چې دوه درې نورې موبایل هم رجسټر کړئ هغه به تاسو ټیکس جمع کوئ. هغه ټیکس څرنګه جمع کیږي هغه به انشاءالله تاسو ته زه ویډیو بیا راتلونکي وخت کې جوړه کړم. اول که تاسو ډیوایس تاسو موبایل ویریفای نه یې دلته یې ویریفای کړئ او خپل موبایل کوم د هغه دلته تاسو ساتلی سئ او له بندېدا چې بچ کولی سئ. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل. زه یم افضل خان. د الله